بعض خلک په دې امت کې را پیدا شوي دي اوله عقیده چې د امت کې دا عقیده رایجه کړې ده او دا عقیده مشوره کړې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په قبر کې داسې ژوندی دی لکه څنګه چې دنیا کې یو انسان ژوندی. نو دا عقیده زما عزتمندو اشاعره په نوم باندې یو ډله تېره شوې ده. اوس هم ډېر خلک په دې مذهب باندې روان دي. دا یو د بدعتینو ډله ده په عقیده کې چې کوم د بدعات لري ده او ډېر خطرناک بدعات په عقیده کې ایجاد کړي دي. نو دې اشاعره د عقیده د امت ته راوړې ده. زما عزتمندو قرآن کریم باندې به اول اجمالا د عقیده پیش کړو. دې خبرې ته ښه متوجه شئ. قرآن به موږ ته پوښتنه وکړو چې قرآن کریمه کومه عقیده به صحیح او کومه عقیده به غلط وي. قرآن کریم موږ ته په ډېرو آیتونو کې جواب راکوي. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. قرآن کریم وی هغه عقیده اختیار کوي چې کوم صحابه کرام اختیار کړی ده. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي وای دینه مراد صحابه کرام دي. الله رب العالمین امر کړی ده صحابه کرام په شان عقیده وساتي. ولي أغيت الناس فرمائل ولأنهم في الحقيقة ناس لجمعهم فضائل الإنسانية وي أصل إنسانان كم دي سريتوب على خلق صحابة كرام ترشوي دي زكا سريتوب جي سمر خخجون دي سمر فضائل دي أغطول دي صحابة كرام راجم كريو صحابة كرام لا الله وركريو كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا وي داسي خلق الله رب العالمين پیدا کړیو سړی چې دې کله دې ته کله وګوري د دې د تاریخ مطالعه کې د الله رب العالمین دا غیر وګوري ته به وګڼي چې رب العالمین د دې صحابه کرامو نه ما سیوا د خپل یری د پاره د خپل بندګۍ د پاره نور هیڅ څوک نو پیدا کړی دغه خلک د خپل بندګۍ د پاره پیدا کړیو داسې کمالي خلک تیر شوی دي. نو زما عزتمند قرآن مونږ ته وایي هغه عقیده به صحیح کومه عقیده چې د صحابه کرامو په زمانه کې وه. اولی سپاری ابتداء نه یو آیت ویو یو آیت به اولی سپاری د اخر نه ویما او نو ډیر آیتونه دي چې هغه پرېدم او ډیر حدیث. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وای فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وای کچرتا د صحابه کرامو نه علاوه د انسانان چې کوم ځان ته مسلمانان وای د دې دسي عقیده کما عقیده چې د صحابه کرامو او الله صحابه کرامو ته وای استاسو چې کوم عقیده ده دا عقیده که چرته د انسانان غوړه کې اختیاري کی وای دا خلک به کامیاب شي او که چرته د صحابه کرامو په شان عقیده د خلکو سره نه و دا خلک به چې کوم دی الله رب العالمین گمراه کی تباہ او برباد وکي. وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله رب العالمین دمکی ور کړی دا صحابه کرامو د عقیده نه کوه تاسو ګره د حق سره په سخت مخالفت کو په جګړه کې پراته استئ من د خلک وي تاسو اختلافات جوړوي. قرآن وایي چې نه کم خلق چې د صحابه کرامو مخالف عقیده دي امت ته ورخي او هغه د امت کې رایج کوي او مشوريه وای دغه خلک چې کوم دي هم فی شقاق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وای دا په دې امت کې اختلاف ډلبازي او فرقه‌بازي راولي او څوک چې د خلکو ته صحابه کرامو ولا عقیده ورخي دا خلکو د امت سره خیرخواهان دي دا د امت د کامیابی سوچ والا خلک دي دا د امت چې کوم دی راجمع کوي او اتحاد او اتفاق پکې راولي. نو زما عزتمندو موږ او تاسو چې کله وګورو صحابه کرامو ته صحابه کرامو په زمانه کې دا غي په دومره اوږد دور کې موږ ته د یو صحابي د عقیده چرته نه ښکاري چې هغه دا فرمایلي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې داسې ژوند دی لکه څنګه چې موږ او تاسو په دنیا کې ژوند دي. زما عزتمند متوجه شئ دې خبرې ته دلیل باغی باندې دا دی حدیث کې راځي بخاری راوړی دی ټول کتابونو د حدیث راوړی دی موږ او تاسو ټول اورو خو لیکن ارمان چې دا زمونږ مسلمانانو په دې باندې سوچ نه کوي کدی حدیث سمانا کوي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د سلع باندې راغی چراغه نبی صلی الله علیه وسلم د سر مبارک نے صادر لري کو کفن ته لري کو او په دې تندي مبارک باندې خپل کو او به فرمایل چې الله رب العالمین دې پتا باندې رحم وکي زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي. والله لا يجمع الله عليك موتتين اما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وي په الله مې قسمي الله رب العالمین مې پتا سبحانه وي دوه مرګونه نه راجمع کوي کم مرګ چې الله رب العالمین تاسو ته لیکلو هغه مرګ په تاسو باندې راغی. اما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ابو بکر صدیق عقیده سره ابو بکر صدیق عقیده دادا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه وفات شوی د دنیا نه تللی دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه راضی منبر باندې ودرېږي په منبر باندې د ټول صحابه کرامو مخې ته على الاعلان د عقیده بیانوي. یو صحابي چې چرته رد کړی دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې چې ابو بکر صدیق دا څنګه د وابینو خبرې دي شروع کړې دي دا خبرې خو زمونږ پلارو نیکه نه دي کړې دا خو زمونږ په مذهب کې نشته دا خو زمونږ امامانو د عقیدې په کتابونو کې نشته دا کومې خبرې تا شروع کړې دي. زما عزتمندو یو صحابي چرته ابو بکر صدیق باندې رد کړی دی نه دی کړی. عمر رضی الله عنه چې تور سره ولاړو
هغه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خطبه اوریدا خطبه په دې موضوع باندې و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی زما عزتمندو زما چې کومه موضوع ده متوجه دي خبرې ته څوک دې څه ونه وایي چې دا یو کله طالب العلم را پاسې درې دی او دا سي موضوع بیانې چې دا موضوع زمونږ د مذهب او زمونږ د کتابونو خلاف ده زما عزتمندو ستاسو د مذهب او ستاسو د کتاب په خلاف خو لیکن زه په دې باندې خوشاله ما زما موضوع هغه موضوع ده کوم چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات کېدلو نه پس اول بیان په مسجد نبوي کې کړی دی په دې موضوع